एसपी सीटीडी मालकन ज़ाहिर शाह वیلي دي چې کوزدیر میدان کې حساسو ادارو او مقامي پولیسو ترهګرو خلاف کاروایی کړې او دوه د دهشتګردي گرفتار کړي دي. نیول شو ترهګر او د هغوی نه برآمد شوې وسله د میډیا په وړاندې کړې شوې ده. تفصیل اخلو د خپل همکار عبدالله مدني نه. جی عبدالله تفصیلات مو خبر کې بالکل د کوزدیر علاقې تحصیل میدان کې قانون نافذ کوونکي ادارو یو اپریشن کړی دی. د دوران کې دوا چې کوم دغه دي اصلي پسندي هغه نیولې دي میډیا ته پیښ کړې دي او هم د هغوی په نشان د هغه باندې کړی چې داونه انکوایري کمپلیټ کړی شولان او اس پی سی ټي ډي ظاهر شاه هم د هغه سره چې کوم ډیسټریکټ پولیس افیسر دی د کوزدیر عبدالرشید هغه په خبري غونډه ته خطاب وکړ د ملزمانه پیښ کړل او د خپل کاروایی د لوی کامیابی وګڼله. دوی دا ویلا د ریښې خپل کوچ تحصیل میدان کې د 1300 ورځې مسلسل ترهګرۍ واقعات د شان پولیس تانو باندې حمله د پولیس اهلکارانو باندې حمله هغه کې اضافه شوه او دوی دا ویل چې د دې کسانو تعلق د مجاهدي تورله د هغه تولدکار دي هم کوم چې د افغانستان نه د دوی تشکیلونه کیږي او د دې په نشاندهي باندې با ډیر زر نور هم دغه شاید کسان هغه گرفتار کړي شي کوم د ترهګرۍ په بریانه د واقعیاتو کې ککړو نو د چې کوم برآمد شوی اسلحه د په کې ریموټ کنټرول بمونه د شان ډیټونیټر نور چې څومره سامان دی هغه په کې شامل او د میډیا ته مخې ته کړی شو. دوی دا ویل چې بلا تفریق به دغه کاروایی رواني بل اړخته تحصیل میدان کې په در پیچ کم د واقعیات په مخه ترازی نو سکیورټي ادارې بیا الټ شوی دي او د کوزدیر نه د پولیسو درننه پری د تحصیل میدان په طرف باندې تللی دا البته د پولیس په داش کې او د نور قانون نافذ کوونکو ادارو دا چې کوم موومېنټ په هغه کې اضافه راغلی د تیرو یوې هفتې نه یا د لسو ورځو نه چې کوم مسلسل واقعیات د شانتي ناخوشګوار واقعیت دراتل په هغه کې موږ تواجه کوي په نظر باندې راځي مسلسل دغه تکدا واقعیات روانو شروع دغه شانتي دا موجوده چې کوم د نړۍ واقعیت د سکیورټي ادارې پولیس او دغه شانتي د انتظار د دهشتګردۍ چې کوم اداره د سی ټي ډي کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ هغوی دا نړۍ کاروایی د خپل لوی کامیابی ګڼي دوی دا وایي چې کوم مزید هم د ملزمانو تفتیش نه بعد څه نشاندهي وکړل شو او دوی به دا په مخ کې باندې بوزي او څوک هم په دغه واقعیاتو کې ککړي د خلاف دغه کاروایی روانه کیږي. ډیره مننه عبدالله مدني تفصیلات لپاره.